بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې دغه یو ورور پوښتنه کړې وه، ول پوښتنه داسې ده چې د ماپښین 4 رکعاته سنت لمونځ کوم، کله چې 2 رکعاته وکړم په 3 رکعات کې صورت راڅخه هیر سي، په 4 رکعات کې کوم صورت ووایم؟ خو صورتونه مسلسل پکښې وایم. په 3 رکعات کې چې ستاسو صورت پاته سو د سنتو نو سجده سهو لازمه ده. سنتو یا د نفلو په ټولو رکعاتو کې صورت ویل واجب دي. واجب چې پاته سي نو بیا سجده سهو لازمه ده، سجده سهو به کوې. باقي دا دي تر هغه وروسته په 4 رکعات کې چې هر صورت وایي هغه مشکل نه دي، خو په 3 رکعات کې چې صورت پاته سو د صورت د پاتېدو په وجه باندې سجده سهو لازمه ده، سجده سهو به کوې. دا بل ور پوښتنه کړې ده، حقمل یم له کابل څخه. سوال: خلک په وعده باندې طلا یعنی سره زر اخلي، مثال 3 میاشتې وعده باندې یې درکوي، توله په 1 لک، بیرته بل نفر دکاندار باندې بیرته بل نفر دکاندار باندې خرڅوي په 80,000 توله، دغه څه حکم لري؟ دغه سود کې راځي د طلا معامله. وروره مسله دا ده، بعضې علماء کرام دا وایي طلا د خو پیسه ده، طلا چې په طلا بدلوي نو نقد به په نقدو بدلوي، پور نه دی کې روا. اوس نو یو جماعت د علماو دا وایي دا نورې پیسې چې کوم دي، افغانۍ، ډالر، کالداري، وایي دا هم پیسې دي، نو چې اوس طلا او پیسې سره بدلوي نو هم بس پور نه دی کې روا، دواړه به نقدي وي. بعضې نور علما بیا دا وایي نه، دا نور چې دي ډالر و، افغانۍ و، کالدار او دا، وایي دا سمنې خلقي نه دي، حقیقي سمن نه دي، دا عرفي دي. نو دا چې د ډالرو سره بدلوي نو وایي نقد دواړه طرفه نقد نه دی ضروري، چې یو طرف نقد وي گنجایش ته. نو په دې ځای کې چې ته اوس طلا دا په افغانیو باندې اخلي یا په ډالرو باندې اخلي، نو طلا خو نقد ده، د افغاني یا ډالر دا پور دي. نو پر دا یو قول د علماو باندې گنجایش ته. یو قول د علماو خدا دی چې نه دواړه به نقد وي، یو قول د علماو بیا دا دی چې یو نقد وي دا بل پور بیا گنجایش ده. نو پر دا دوهم قول گنجایش ده، خو دا دوهم قول علما والا بیا بیرته دا شرط لګوي چې هغه به هم ته د بازار په قیمت اخلي، ګران ارزان نه سي اخیستلی. نو دلته خو چونکې ته چې اخلي د بازار تر قیمت یې ګران اخلي، نو نه ده جایز، نو ستا معامله په یو صورت هم نه در جایز. دا بل پوښتنه کوي، وایي زما نوم حمید ګل عرب دی، د ایران څخه پوښتنه مې دا ده چې د جمعې په ورځ د جمعې لمونځ له قصده پرېښول څنګه دي؟ حدیث شریف کې راځي، وایي چا چې د جمعې 3 جمعې مسلسل د جمعې لمونځ پرېښوي، الله جل شانه به یې پر زړه باندې مهر ووهي، بیا به پر دا زړه باندې حق اثر نه کوي. د جمعې په لمونځ د جمعې په ورځ باندې دا فرض دی لکه دا نور لمونځونه چې فرض دي. که چا د جمعې لمونځ پرېښوي، الله جل شانه به یې پر زړه باندې مهر ووهي، بیا به پر دې زړه باندې حق اثر نه کوي، بیا به پر دې زړه باندې د دین خبره اثر نه کوي، دا زړه به بیا مهر ووهل سي، د سخته ګناه ده، ناروا ده. دا بل بیا پوښتنه کوي، وایي زما سره د یو یتیم پیسې وې، هغه وخت هغه نو خبر، هغه کوچنی و، خو ما د خپل کاروبار سره په مضاربت کې اچولې وې، هغه وخت ما د پیسو څخه ګټه نه اخیستله، اوس هغه غټ سوی دی خو نه دی خبر، ایا اوس زه د هغه د پیسو څخه ګټه اخیستلی سم که یا هغه ګټه کمه چې ما ته په مضاربت کې راغلی؟ اوس خدای غټ سوی دی، اوس به چې ته د ده په پیسو مضاربت کوې د ده په اجازه به یې کوې. مخکې چې دی کوچنی و، تا د ده په پیسو کار کوي، ګټه دې نه اخیستل، احسان دې ورسره کوي، الله پاک به ثواب درکوي. اوس چې دی بالغ دی، د ده په پیسو ته کاروبار کوي، نو دی به خبروي، ته چې د یو چا په پیسو کاروبار کوي نو د هغه په اجازه به یې کوې. که د هغه خوښه وي، هغه اجازه کوي، نو واخله، کاروبار په وکړه، ګټه په وکړه،
ګټه ځینې واخله او که د هغه نه یې خوښه نو مې کوه. اوس په مسله باندې راکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. که یو کس ځمکه واخلي او بنا او باغ پکښې جوړ کړي او هغه په استحقاق ویوړل سي، یعنی بل څوک یې مالک پیدا سي، نو د بنا او باغ څه حکم دی؟ نو د بنا او باغ قیمت به دی د هغه خپل مالک څخه واخلي. مثال فرض که ما د دا سړي څخه مځکه واخیستله، د پر ما خرڅه کړله، خو د بل چا مځکه پر ما خرڅه کړې وه، زه راولاړ شوم په هغه کې مې باغ جوړ کړي یا مې بنا جوړه کړله، ما چې پکې جوړه کړله سبا هغه کس رالی وایي دا ځای خو زما دی، نو سبا چې هغه رالی زه خو به هغه ته مځکه ورکړم، زه به د ده څخه خپل د اصلي پیسې هم واخلم او دا کم کار چې مې کړی دي پکې د هغه کار پیسې به م د څخه واخلم. اوس واس په مسله باندې زما بچي 18 سپارې قرآن شریف یاد کړي، له مدرسې څخه تښتي، څه ورسره وکړم؟ مشوره غواړم. الله جل شانه دې عمر درکړي. بس قرآن شریف یادول دا فرض عمل نه دی، یو مستحب عمل دی. که چیرې ماشوم په شوق باندې په یادوي، په رغبت باندې په یادوي، پر بوج نه و، خو ښه دی. که نه سوی یادولی زور مور سره کوه. یو خو دې الله پاک دا د اوس زمانې قاریانو ته هم هدایت وکړي، دا اکثره هغه زموږ یو ملګري هغه به ول سپین کالي مابین ځای خالي، سپین کالي مابین ځای خالي. اکثره دا قاریان چې د علم یې نه یې کړي، بس قرآن شریف یې یاد کړي، لکه هغه د مینا او د طوطي غوندې. مینا او طوطي ته چې خبرې ور زده کړي، بس خبرې کوي، نور یې په معنا نه پوهېږي. دا هم دغسې قرآن شریف یې زده کړي، نور یې په معنا نه پوهېږي، په احکامو نه یې خبر، په شي نه یې خبر. یو صحابه رضوان پېښ شوی د په سوات کې په کوم ځای کې ماشوم یې وهلی دي، په وهلو کې مړ کړی دي. نو دغسې جاهل، ناخبره، ناپوه، کم عقل خلک وي چې ماشومان د دین څخه د قرآن څخه خواتوري کړي. نو بیا نو بل طرف ته بیا څه دا والدین پلرونه یې هم لږ کم عقل وي او کوچنی زغلي تښتي او دی بیا خامخا زنځیران یې وراچولي کشوي. هلکه فرض عمل خو نه دی، بس 18 یې یادې کړې دا هم غټه خبره ده. 18 یې یادې کړې به دا هم غټه خبره، فرض نه دی چې خامخا به ته خپل زوی خامخا زه حافظ کوم، فرض نه ده. نیس یادولی مې یادوه، فرض نه ده. بس زما مشوره دا ده چې بس دغه 18 سپارې غټه خبره ده، نور بس څه ضروریات د دین چې دي هغه په زده کړه کفایت کوي. یو کس موټر خرڅ کړي پر بل کس په 1 لک په پور، کله چې نیټه راورسېږي هغه مشتري یعنی چا چې رانیولې دي پیسې نه لري، بایع یې بیرته یعنی چا چې پر خرڅ کړي دي هغه یې بیرته په 80,000 غواړي. دا جایز ده یا دا نه ده جایز؟ دې ته په شریعت کې ویل کېږي شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن، چې پر یو چا باندې یو شی خرڅ کې هغه لا پیسې نه یې درکړي، بیرته هغه شی تر هغه په کم قیمت ځینې رانیسي، دې ته بیع العینه ویل کېږي. دا ناروا ده، دا نسي کولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والده شریفه مې مریضه ده، یو ښه دعا ورته وکړه، الله جل شانه د شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي د ټولو مریضانو سره. یو زنانه چې غواړي ماشوم یې پوره 2 کاله شیدې وخوري او بل ماشوم یې پیدا نسی، په مټ کې ګولۍ لګوي، کوم شرعي ممانعات خو به نه لري، بس مشکل نه لري. یو د دې لپاره ماشوم بندول دي چې بیا به سبا چش خوري، ډوډۍ به د کومې خوا کوو، دا ناروا دي. یو د دې لپاره چې د ماشوم تربیت وکړم، ماشوم ښه وساتم، ماشوم ښه تغذي سي، سوی تغذي مابین ته رانسي، ښه تربیت کم، دا مشکل نه لري، بالکل یې ساتل کولی شي. دا چې هر ورځ یې راغورځي لکه د نانوای زوالیه، د نانوای زوالیه نه بیا نو نه په تربیت رسیږي و نه په شیدو رسیږي و نه، دا هم کار نه دی. دا بعضې خلکو خو دغه ته کار ویلي، بس لکه چرګه چې پر اګۍ کښېنولي یې نه هم کار نه دی. دا تعویض نه سم ویلی وروره، یو مسله خو 2 ګوتې ده چې تعویض دی که مسله ده. سوال داری میین که فاتحه خوانی در شریعت آمده
چنانچه در این اواخری بسیار بیروبار است، مانند تجارت است. آیا جواز داره؟ یعنی یک فاتحه خوانی است او خو است. حدیث شریف است من عزا مسلما فی مصیبت کساه الله من حلل الکرامة یوم القیامه. کسی که به یک مسلمان در یک مصیبت تعزیت ده، یک مسلمان در یک مصیبت است شما او را تعزیت دادی، در روز قیامت الله جل شانه به اینمی مسلمان که به دیگر تعزیت داد به اینمی لباس عزت میته. بسیار کلان مسئله است، لباس عزت به شما میته، تعزیت است. ولی یک در اینمی چیزها که مردم چی میکنه؟ غلو میکنه. غلو چی است؟ مردم میکنه خامخا بس یک ترتیب است، یک طریقه است، یک این ترتیبات و طریقه که مردم جور کرده از خود. پس اینجا ما امرای مسجد شیرشاه سوری هستیم، فاتحه خوانی نیست، به خدا یک مصیبت است بری مردم، نمیتوانیم که به خانه خود بریم. پس از نماز پیشین تا نماز دیگر نمیتوانی که از خانه خود بیرون شوی یا به خانه خود داخل شوی. چی است؟ اجیکل کلا خان وفات کرده، التعزیت و فاتحه خوانی است، المردم مرد و زن است، یک حالات است. چی مصیبت جور کردی او بابا؟ بری مردم یک مشکل و مصیبت جور کرده، راه بند است، موتور است، مرد و زن است. این طریقه که مردم از خود جور میکنه و بری مردم اذیت و تکلیف جور میکنه، این تعزیت نیست، یک مصیبت است. مولوی صاحب محترم، اگر در نماز در دندان کسی خوردنی بند باشد آیا نمازی آیا نمازش می شود یا نه؟ چیز بند باشه خو مشکل نداره، اگر چیز تیر شود از گلو پس مسئله است. اگر اینمی چیز که تیر شد اگر از دانه نخود به اندازه نخود بود یا از این کلان بود پس نماز را فاسد میکنه، نماز فاسد میشه. کچیری په سنت المانځ کې د سړي څخه قرأت پاتې سي بیا سجده سهو وکړي لمونځ را ګرځول غواړي یا لمونځ صحیح دي؟ په لمانځ کې لاسونه تر نامه لاندې په پټو کې پټول دا څنګه دي؟ په پټو کې نه ولې پټوي؟ مطلب دا دی تر نامه لاندې نیول سنت دي، باقي په پټو کې پټول څه ضرورت دی؟ ولې په پټو کې پټوي؟ زما پوښتنه دا ده چې په موبایل یا عامو کیمرو تصویر اخیستل څنګه دي او کوم وعید چې په احادیثو کې راغلی دی هغه د کوم تصویر په باره کې دی؟ عفوا د کیمرې په موبایل باندې زموږ تحقیق دا دی چې دا تصویر نه دی، دا په عکس کې شامل دی. د کیمرې هغې تصویر نه دی، عکس دی، لکه د عینې هغې د شیشې هغې او کوم چې په احادیثو کې راغلی دی هغه د تصویر په باره کې دی، دا په تصویر کې شامل نه دی. پوښتنه مې دا ده چې ما ته زما دلګۍ مشر 6 لیټره تیل راکړله، زه وظیفه نه لرم، شخصي کار کوم، دغه تیل ما ته څنګه دي؟ او تیل د بیت المال دی. په تیل د بیت المال دی، دا بیت المال ستا و دلګۍ مشر ته څنګه ورکړي دي؟ بعضې شانداره کمې چې بیت المال و یو مشر ته ورکړي وي، اجازه یې ورکړې وي، لکه اوس والي ته بعضې شیان ورکول سوي، والي اختیار لري چا ته ورکوي، وزیر ته بعضې شیان ورکول سوي هغه اختیار لري چا ته ورکولی سي، و دلګۍ مشر ته ورکول سوي وي هغه اختیار لري ورکولی سي. نو که دا وده ته ورکول سوي وي او ده ته دا اجازه هم ورکول سوي وي چا ته یې ورکړه، نو دی بیا دا تصرف وکړي تا ته درکړي، بلکل تا ته استعمال جایز دی. او که دی د بیت المال څخه په پټه به اجازې اخلي، در ده چې کوم لوړ مسؤل دی هغه ده ته اجازه نه وي ورکړې، دی په پټه تا ته درکوي، نو بیا ته ده سره په دې غلا کې معاون شولې، تا ته هم نه ده جایز. الله مو جوړ لره. ستاسو د واټساپ د ګروپ نمبر که راته وښیئ مهرباني به مو وي. 0901 50 0901 50 دغه واټساپ ګروپ دی. نو د خیر بیا بېرته انشاءالله ژر بند کړمه ځکه چې وغمېدله خبره، خلک مو تنګوي.
یو ملګری دفاع وزارت کې وظیفه وه، یو میاشت کې پوره غیر حاضر و، پیژند په اشتباه کې حاضر استولی و. نو اوس دا پیسې ملګري ته څنګه دي؟ ملګري هم هیڅ خبر نه دي، بیرته به جمع کوي، بیرته به په مالیه کې جمع کوي. دا د نه دي، ځکه نه دي جایز به ده ته. په لمانځه کې سر پټول یا خولۍ په سر کول په کوم معتمد کتاب کې ذکر شوي دي؟ رد المحتار معتمد کتاب دی، په هغه کې ذکر شوي دي. وایي په لت سر باندې لمونځ کول درې قسمه دي. په لت سر باندې لمونځ کول تهاونن، که سړی ولمانځه ته په سپکه باندې ګوري چې به دا دونې کیسه نه لري، په دې کافر کېږي. او که سړی دا کار کوي استخفافن، سړی کافر کېږي. او که تهاونن د سستي سره کوي، د لاس نه کېږي، دا مکروه دی. او که تضرعا کوي چې الله پاک کله کله سړی عاجزي کوي، سړی سر ورته لڅ کړي